ډاکټر صاحب تاسو هم ډېره مننه کوو. بیا خان خیل صاحب یو خبره وکړه چې دوی د نظم غزل یا ټپه وایي، نو چونکې په سکول کې یو نظم ما وی او هغه نیمګړی پاتې شوی اوس وجوهاتو د وجې هغه به زه یو ځل ویم، خو شاعران ملګري هم دلته ناست دي د هغوی په درناوي کې چې نظم دی زه هم سړی یم، زه هم سړی یم. هغه د کلي جینۍ، هغه د کلي جینۍ چې څه خبر د ژوند د رنګه نه وه، هغه د کلي جینۍ چې څه خبر د ژوند د رنګه نه وه، هغې چې ژوند به یې تېروو په اور کې، لوښو لرګو به کړله ستړی کور کې. او هغه د کلي جینۍ چې کله پیغله شوله نو پلار په داسې ځای کې ورکړه انپړ او یو جاهل سړي له. هغه د کلي جینۍ چې کله پیغله شوله نو پلار په داسې ځای کې ورکړه انپړ او یو جاهل سړي له، چې څه خبر هغه د ژوند نه و، چې څه خبر هغه د ژوند نه و، هغه به ګډې او بېزې سرولې، نور هیڅ خبر د ژوند د خوند نه و. د ښایستونو ورته څه پته وه، هغه په خیال کې هغه د هغه خیال کې هغه یوه جینۍ وه چې بس پیدا وه کور لوښو لرګو دپاره. هغه که څو وه ښایسته خو څوک یې هم د ښایست په قدر نه و پوهه، هغه که څو وه ښایسته خو څوک یې هم د ښایست په قدر نه و پوهه. هغې یو لوی عمر کړو تېر دغسې، اخر چې تنګه شوله نو احتجاج یې وکړو، اخر چې تنګه شوله نو احتجاج یې وکړو او لاړه د پلار په کور کې کېناستله. هلته یې واورېده چې دغه ښار کې، هلته یې واورېده چې دغه ښار کې یو لوی شاعر اوسېږي، چې یو لوی شاعر اوسېږي چې کتابونه لیکي، چا ورته وی شاعران ښه سړي وي. هغې په دغه ښار کې واورېده چې دغلته یو لوی شاعر اوسېږي چې کتابونه لیکي، چا ورته وی شاعران ښه سړي وي. هغه د نوي دور و نوي جینۍ بیا یې شاعر سره رابطه وکړله، هغه د نوي دور و نوي جینۍ بیا یې شاعر سره رابطه وکړله. بیا یې یو ورځ هغې ته بیا یې شاعر سره رابطه وکړله، شاعر یې هم اول ډېر قدر وکړو، داسې خیالونه یې بدل غوندې شو، څه حوصله ورته میلاوه شوله، څه لږ ډېر ډاډ یې هلته ومونده، خو بیا د شاعر نیت څه بدل غوندې شو. شاعر یې هم اول ډېر قدر وکړو، داسې خیالونه یې بدل غوندې شو، څه حوصله ورته میلاوه شوله، څه لږ ډېر ډاډ یې هلته ومونده، خو بیا د شاعر نیت څه بدل غوندې شو. بیا یې یو ورځ هغې ته د ملاقات خبره وکړله، او بیا یې یو ورځ هغې ته د ملاقات خبره وکړله، او ورته یې وویل چې یو ملاقات خو ضروري پکار دی چې خواهشونه پکې سرته کړو خپل نیت. بیا یې یو ورځ هغې ته مننه جي بیا یې یو ورځ هغې ته د ملاقات خبره وکړله، او ورته یې وویل چې یو ملاقات خو ضروري پکار دی چې خواهشونه پکې سرته کړو خپل. هغې چې دا خبره واورېدله، هغې چې دا خبره واورېدله نو منتشر شوله په هغه وخت کې، بیا شوه ترې جوړه نفسیاتي مریضه، بیا شوه ترې جوړه نفسیاتي مریضه. د زندګۍ د خوږو په لوی تلاش کې هر وخت مدام ترخو د هغې مرۍ و داسې ترخه کړې چې بس یو ورځې ځان ته یې د خپله لاسه یو ورځې ځان ته یې د خپله لاسه په خپله اور واچو. ځان یې کړو مړ د خو لټونکې هغې، ځان یې کړو مړ د خو لټونکې هغې، هېڅ یې ونه مونده ژوندونکې هغې، هېڅ یې ونه مونده ژوندونکې هغې.